السلام علیکم دوستانو، دا ټیم نن موږ روان یو د پښین او سرانان په طرف. اول روان یو دوستانو پښین ته. په پښین کې لږ کار لرو او د هغې بعد به دوستانو موږ انشاءالله د سرانان په طرف ځو. دوستانو په سرانان کې تاسو ته معلومه ده چې یو مشهور هوټل ده، ګلاب هوټل. د ګلاب هوټل په طرف به ځو دوستانو. د په ګلاب هوټل کې دوستانو تاسو ته یو شی ملاویږي چې دوستانو هغه د ګلاب هوټل روش ده. نو دوستانو نن انشاءالله دورې ځو او مکوله ویډیو له مو سره وګورئ او لوکیشن به زه تاسو دوستانو د لارې شیر کړم. دوستانو دا رقم موږ په لار روان یو او دوستانو د لار لوکیشن تاسو موږ سره وینئ. ډېر ښایسته او خوندور موسم و، باراني موسم و او موږ په موټرسایکل باندې دوه ملګري وو. نو سفر کوو. اوس روان یو د یارو په طرف، د یارو څخه بیا پښین ته او دغه رقم دوستانو د پښین څخه بیا سرانان ته. نو دا ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او دوستان دا رقم موږ بایپاس ته راورسېدو چې د کویټه بایپاس یارو طرف ته راوتلی ده. نو دا ټیم له بایپاس سره تېرېږو. ډېر ښایسته او خوندور موسم ده دوستانو. انشاءالله خپل سفر به جاري ساتو. دا رقم دوستانو موږ راورسېدو پښین ته. پښین کې مې خپل کار وکړی. له کاره بعد مې دوستانو یو کپ چای وکړلې او دا رقم د سرانانو په طرف روان یو. فاینلی دوستانو موږ دا ټیم ګلاب هوټل ته راورسېدو. کله چې تاسو سرانان ته راسئ په رایټ هینډ باندې به دوستانو تاسو ته د ګلاب هوټل بورډ میلاو سي. دا ګلاب هوټل ده او دوستانو دا د ګلاب هوټل بورډ ده، خاص د روډ په غاړه ده په رایټ هینډ باندې. او دغه رقم دوستانو د انتظار لمحې ختم. دا د ګلاب هوټل روشونه دي، ډېر ښایسته او خوندور روشونه دي. ډېر غټ غټ روشونه ورکوي دوستانو، ډېر ښایسته روشونه دي. او دغه رقم دوستانو دا شپږ ولو ډېر ښایسته روشونه یې موږ ته راکړلو. یقیني ډېره ذایقه لري دا روشونه او ډېر غټ غټ روشونه دي. نو دوستانو دغه ویډیو تاسو وګورئ او خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ سوي وي. نو ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ. مننه دوستانو.